ورکو بیا به همداسې باره ځو. ګوره صافی صاحب په ځینو شیانو که کلیر نه یې بیا ماته شخصي شمېره در کوم، زنګ راته وکړه. که مې قناعت در نه کړه بله ورځ بیا سپیس ته راسه، بیا ووایه د ده خبرې د ده خبرو تر شا کوم حکمت چې موجود و غلط دی که سم دی. یوه خبره خو بیا هم ځینې خبرې دلته درته ځواب در کوم. طالب پرون موږ درته ویلي وو چې طالب د پاکستان د نفوذ لاندې دی، د افغانستان د نظام په خلاف جنګېږي او د هغه دپاره مو دلایل درلودل او هماغه عملي صحنه هماغسې وه. نن موږ یو بل څه وینو ځکه یو خبره کوو. پرون مبین په سپیسونو کې لایو راته په همدې ټیک ټاک پاکستان خپل دوم کور باله. نن هماغه مبین د پاکستان په مخالفت کې بندي دی. زه نه وایم، قرار صاحب هم وایي، دلته ټول ملګري په دې متفق دي چې د پاکستان په مخالفت کې بندي سوی. خو پرون همدا مبین د پاکستان په نمایندګۍ او د پاکستان په ویاړې د پېښور نه خبرې کولې. دا تغییر بولې که نه بولې، صحیح ده. 2000 نور شواهد هم درته درکولی سم. بله خبره تاسې دا وکړه چې قوي د ضعیف سره منحل کېږي او ضعیف د قوي ته د طالبانو تګلاره وه چې ویلې به ته په جمهوریت کې حاکم یې، زه سوله ځکه نه کوم چې بیا خو به زه تا کې منحل شم او بیا به دا وروره په خپل مملکت کې چې کله ته مشکل حل کوې قوي او ضعیف نه یي. قوي ضعیف د بهرني دښمن سره ته کولی سې چې دی قوي دی دی ضعیف دی، زه د سره کینم که نه کینم. د آشتي دپاره د روغې جوړې دپاره په مملکت کې په خپل وطن کې د شر د مخنیوي دپاره د قوي او ضعیف تلې سړی د خپل ورور سره نه کوي. او که ته وایې چې طالب زما ورور نه دی، دا د افغانستان ولسمشر ورته ویلی. حامد کرزي د ټولو مسلح قواو لومړی سرقمندان. که ته وایې دی سیاسي مخالف نه و، ولسمشر غني دی ته د سیاسي مخالف کلمه کارولې. د ټول افغانستان مشروع ولسمشر، دوه وارې دواړه ولسمشران پاتې شوي، د خلکو په رایه راغلي. که ته وایې چې زما د مملکت د جمهوریت لومړی سړی خاین و، غلط تعریف یې درلوده، بیا خو موږ په مجموع کې اساس ردوو. کله چې ټول اساس ته رد کړي بیا نو ستا هم څه مشروعیت نه پاتې کېږي. چې کله ستا مشروعیت یې ولسمشر یوه خبره کوي نو تی بیا څوک چې ته د هغه په خبرې په مقابل کې ملت ستا بله خبره ومني. تعریف خو به ته د مملکت د لومړي سړي تعریف درته یادوم چې هغوی څه ورته ویلي، کوم خطاب یې ورته کړی. آیا ولسمشر غني دې ته د ناګاه سوچه پاکستاني خطاب کړی که یې نه ده کړی؟ حامد کرزي ته د دوه ولسمشرانو په جمهوریت کې تیر شوي، دا خطاب یې ورته کړی که یې نه دی کړی؟ که دواړو د روغې جوړې خبره کړې؟ که هغه د روغې جوړې خبره کړې و، هغه د روغې جوړې په خبره باندې دی نه دی طالب شوی، ما ته ولې دا خبره کوي؟ دا خو موږ هماغه د جمهوریت تګلاره ده چې زه تا سره بیانوم، تا سره هماغه مخ ته وړو. موږ نه یو تغییر سوي، طالب تغییر سوی په ځینو ځایونو کې. پرون مبین تغییر سوی دی، پرون په پاکستان په خپل کور بوله، نن په د پاکستان په مخالفت کې بندي شوی دی، زندان ته تللی دی. ټول شاهدي، ټول مني، متفق هم دي. سار ماښام دا وایم چې که ته دونه رښتیا د پاکستان مخالف د پاکستان اصل مخالف د زندان نه راخوشه که مبین ننګیال صاحب دا بندي کړی چا ده؟ دا بندي کړی چا ده مبین؟ خبرې کوو خو نفوس خو موږ وایو شته که نه، نفوس خو وي په ځایونو کې. او خبرې خلاصې کړو د ټولو ملګرو. نو دا خبره بل دا د قوي د ضعیف تګلاره چې دا د عمل بل شر ته وړي. نو بنان یو موقع راځي ته به ګذشت کوې، ته به سوله کوې، افغانستان کې به د شر د مخنیوي دپاره که زموږ په موږ یې ضعیف، موږ یې بد خلک، دا د ده په خبره موږ د غرب غلامان، خو افغانستان د دغه معضلې نه خلاصوي که نه خلاصوي ورور. تر څو به دا خلک کډوال کېږي، تر څو به دا میلیونونه انسانان د دې مملکت نه کډه کوي، تر څو به دا جنګ پسې جنګ پسې جنګ پسې جنګ، دا سرکل به په یو پیړۍ کې څو نور تاویږي. 50 کاله خو دا کار موږ یو وریم چپه کړو، بیا یې زه راچپه کړم، بیا مې دی راچپه کړ، بیا یې زه راچپه کړم، بیا به زه دی راچپه کوم، دی به بیا ما راچپه کوي. د ملک ته د خلکو ته موږ د امنیت د سولې د راوړلو په تلاش کې یو کاذبه هڅه کوو که یې نه کوو؟ کله یې کوو؟ تر څو پورې وینه په وینه مینځئ. دا خو طریقه نه ده که نه، د ملکونو دا طریقه نه وي. خلک خو خوشحالېږي، ډېر خلک خوشحالېږي، په دې سپیس کې هم ډېر خلک خوشحالېږي چې مړ یې که سره ویې وژنه چې دی بیا سبا زه دته ځای ورکړم، سبا دی بیا تا ووژني. ته په دې باوري یې چې دغه پاکستان، دغه طالب چې نن ته ختم کړي د پاکستان سره اوښتی، د پاکستان همدغه پاکستان چې اوس نړیوال ترهګر بولي، د ټولو دنیا د ترهګرۍ مسؤلیت یې ور په غاړه کړی دی، بیا په خپلو چاونیو کې دته ځای نه ورکوي، بیا د واسکټونو سره نه راځي زما په خاوره کې بیا ما نه وژني، د ورځې 200-300 ځانمرګي عسکر زما نه وژني او ځانمرګي په دې ښارونو کې دی بیا نه کوي. د دې څوک ګارنټي ورکولی شي چې افغانستان کې جنګ په دې باندې پای ته مومي او پاکستان بیا دا مداخله نه کوي؟ ځکه زه د پاکستان خبره ماته معنا نه لري. دنیا دې وکړي، بل څوک دې وکړي او بېطرفه هېواد دې وکړي، زه بلکل ورسره منم. خو کله چې طالب وایي، چې طالب پاکستان وایي طالب ترهګر دی، زه ورته ستا خبره نه منم، ته زما دښمن تعریف شوی دښمن یې، ستا هېڅ نوعه خبره نه منم. هر څه چې ته وایې نه یې منم، دروغ وایې. او ملګرو ته م وایي د پاکستان په دعوه مه تېروځئ، پاکستان چې څه وایي د اول ردوئ.
ځکه دښمن دی، د دښمن په خبره باور مه کوه چې دی وایي افغانستان کې دته ځای ورکړی، دا یې کړي دا یې کړي دا یې کړي. نه وروره، د ده خبرې ته بیخي غوږ مه نیسئ. زموږ ملګري د هغه خبرې ته غوږ نیسي. دا کار مه کوئ. که پاکستان وایي زه د طالبانو مخالف یم، ته 20 کاله تا ته موږ هره ورځ ویلې ته د طالبانو مخالفت، تا پاکستان دغه طالبان په پاکستان کې که ته رښتیا مخالف تا ولې نه سرکوب کول؟ همدغه ترهګر چې نن په کابل کې ناست چې د پاکستان د آرمي چیف فتنة الهندوستان بولي او که چې شی بولي خوارج بولي، دا په خپله چاونۍ کې تا ولې ساتل؟ تا ولې نه وژل چې اوس په کابل کې بمبار پې کوي وژنې؟ زه یم په کابل کې به ته به یې نه وژنې، ته به یې نه بمبارې، تا کې چل دی، تا کې مسله ده. که ته رښتیا د مخالف تا ته رښتیا د خوارج ښکارېدل، دا تا په کور کې پراته ول، تا ولې نه وژل 20 کاله؟ ته چل زما خاورې ته جوړ کړی، زما د ولس بمبارولو ته دې جوړ کړی. ځکه موږ د ملت ته وایو چې دا په هر نامه چې کوي د دې په مقابله کې ودرېږئ. او خلک مو راپورته کړي. حمزه صاحب ستا خبرې ته راځم، اول د لاریونونو خبرې ته راځم. نن لاړ سه په ژواک راواخله، مزار شریف کې د پاکستان د لاریونونو خلاف لویه مظاهره شوې. لاړ سه دا اوس د افغانستان میډیا چک کړه. په خوست کې مظاهره شوې ده، په زرګونو خلکو په د خوست په بازار کې ګډون په نیمه شپه کې پکې کړی. لاړ سه سندرې پکې ویلي، د پاکستان په مخالفت کې مظاهره کړې ده. دغه د دې تیري په همدې اونۍ کې دا کار دی. که دروغ درته وایم تلیفون شمېره دې راولېږه، ټول لینکونه درلېږم. په پنجشیر کې مظاهره شوې ده د جمعې په لمانځه کې. نن یکشنبه ده، د جمعې د لمانځه نه وروسته د پاکستان د تیرویو په خلاف باندې په پنجشیر کې مظاهرې شوي، په کابل کې مظاهرې شوي، په ننګرهار کې تر 1 لک ډېر خلک راوتلي، په جوماتونو کې ټولې خطبې د پاکستان د تیري په غندلو باندې شوي دي. دې جمعه کې که ته ماته وایې چې ستا په افغانستان کې ولې د یوې مظاهرې ذاکه نشته، دا ځواب د دې په خاطر در کوم چې لږ ریسرچ ورباندې وکړه چې دا کار شوی په دې اونۍ کې که نه دی شوی. بله خبره ته دا کوي چې کامیر ولې نه دی بند، په کامیر کې څوک لاړه، خو ته ووایې چې څوک لاړل، خو ټول خلک یې اوري. نو خو ته شواهد ماته راکړه، نو خو صادقانه خبره به سره وکړو، خبره مه پټوه. ته ماته خو معلومات نشته. که تا ته معلومات چې په کامیر کې د چا سفر کړی، یو داسې چې د خلکو په ذهن کې شکونه اچول، پسیفای کول، د پاکستان په خلاف د خلکو ایموشن په دې شکونو باندې را ګټه کول، په دې کې خو طبیعي خبره ده ستاسې په ټټر د پاکستان بیرغ لګېدلی. په نژاد افغاني بالکل یې منم، خو د پاکستان ګټو ته تعهد هم ستا کار دی. ته خپله وایې، ستا په ټویټر په همدې اکاونټ د پاکستان بیرغ په خپله سینه لګولی. زه دا باور نشم کولی چې رښتیا د پاکستان په مخالفت کې خلک راپاغه کوي. زما ویره دا ده چې ته خلک پسیفای کوي، ایموشنز کموي، شکونه اچوي. په کامیر کې پلانی راغی، ملا یعقوب راغی، پلانګی راغی، ورشه که نه ته ایټرنري چې که خو ته وښایې ایټرنري کې څه دي. دا ډاوټ کریټ کول، سسپیشن کریټ کول، دا چې دی سایاپس دی. زه د سایاپس د برخې کارمن پاتې شوی. سایکولوژیکل اپریشنز دي د دښمن، په مختلفو لارو یې کوي. شکونه واچوه، د خلکو ایموشنز غلي کا، په دې خاطر باندې چې هغه باندې شګو دا خو دروغ درته وایي، دا دښمن سره تړلی دی، بنان دا مه کوه دا مه کوه. 2000 مسلې داسې را پیدا کوي چې دا سایاپس دي. ممکن ته د هغه سایاپس برخه وګرځېدلی. نو دا د باور وړ خبره نه ده. که تا سره څه معلومات دي به خپل ټویټر او فیسبوک شیر کړه چې چا سفرونه کړي، چې موږ هم پوه شو، د ملت ته موږ هم ور مخامخ کړو چې دغه خاین و چې په دغه ورځو کې سفرونه کول. یو خبره. بله خبره ته دا کوي چې سټوري ټیلینګ د سیاست کې غلط کار نه دی. موږ غلط کار ورته نه وایو، زما کار نه دی، د همدرد صاحب کار دی. موږ یې منو چې همدرد صاحب دې وکړي سټوري ټیلینګ. زه یې نه کوم، زما کار سټوري ټیلینګ نه دی. زه تا ته دا نه وایم چې سټوري ټیلینګ جرنالیزم دی غلط کار نه دی، خو یو څوک جرنالیزم کوي دی، نو خو زه نه یم جرنالیست. ته سټوري ټیلر یې کوی، ښه کار دی، په سیاست کې هم ښه کار دی، نارملي هم ښه کار دی، د کیریر دپاره هم ښه کار دی. زما کار نه دی، زه دا کار نه کوم. ما صرف همدرد صاحب ته دا ویلي زه سټوري ټیلر نه یم. زه خلک اکشن ته رابولم، ته سټوري ورته وایې، ته سټوري ورته ووایې، دا ستا کار دی، ستا انتخاب دی، بالکل ستا د کیریر دپاره هم ښه دی. مونږ دې شي کې اعتراض نه لرو، بد کار مې نه دی ورته ویلی چې ته وایې چې سټوري ټیلینګ دې ورته ویل. یو خبره. بله خبره همدرد صاحب ته راځو، او د همدرد صاحب خبرو ته راځو. د دوی دواړو خبرې مې فکر کوم ځواب کړې. همدرد صاحب یو خو دا خبره چې مونږ ته وایې چې تاسې مې په جمهوریت په طالب نه لورېږئ. مونږ په جمهوریت کې روزل شوي خلک یو، جمهوریت مو لوستی دی، جمهوریت مو مطالعه کړی دی، په جمهوریت باور لرو، د جمهوریت دپاره کار کوو، د جمهوریت له ادرسه زه دا خبره کوم. زه د جمهوریت دعوه له طالب سره کوم، ځکه خو وایم چې دغه درې اعتراض زه په تا لرم. د پاکستان انفلوئنس، ستا راډیکاله تګلارې، د خلکو حقونه دې لغوه کړي، نړیواله ټولنه به نه ګواښي. دغه شیان دي چې طالب یو هم نه مني. دا زما د طالب سره دعوه ده، دا د جمهوریت له ادرسه ده. دا چې ته په خپل صف کې له خپل ملګري سره هغه ته وایي چې ته هغه ور ټیلوهي ورته وایي چې د طالب په صف کې ماته ولاړې، دا ستا چلن دی د جمهوریت سره، زما نه دی. زه هېڅوک له جمهوریته نه باسم، هېڅ ملګری نه باسم، صف نه ضعیفه کوم. ته راځې
په ځای د دې چې ووایي چې ستا دا نظر چې دی زه دې نظر سره موافق نه یم او دا نظر چې دی ممکن نتیجه ورنه کړي، په ځای د دې چې داسې ووایي ته ماته وایي چې د طالب له ادرسه ماته ولاړې د طالب په ځای کې مې نه لورېږي ته د طالب صاحب ته ورغلی، لکه قرار صاحب ویلي چې تاسې یو پلاری بیا کابل ته ورسېدی، موږ کابل ته هم نه یو تللي، د طالبانو ملاتړ ته مو څوک نه دي راجلب کړي، خلک مو د پاکستان په مخالفت کې راټول کړي. دا دوه متفاوتې خبرې دي، خل د پاکستان په خلاف د تیری په خلاف راپورته کول، خل د طالبانو په ملاتړ کې راپورته کول، دوه مختلفې مسلې دي. مونږ یو کار کړی، بل کار چې دی اتهام دی، الزام دی، ناروا ده، دروغ دی، جال دی، کذب دی. صحیح ده. بله خبره دا کوي چې تاسې وایي چې کله ستاسې د دې کار نه طالب ګټه اخلي، کله کله ستا په سیاست کې په پالیټکس کې یو کار راځي چې ممکن طالب ته ګټه واخلي، ممکن واخلي، ته د زمانې د حالاتو د وضعیت د مجبوریت نه باید هغه اکشن واخلي، که هر څوک ته ګټه اخلي خو ته د خپل ملي ګټو دپاره هغه اکشن باید واخلي. زه ملت راپورته کوم، ته متحد کوم، د پاکستان په خلاف یې دروم. د دې وضعیت نه ممکن طالب هم ګټه واخلي، بالکل ممکن واخلي. ډېر داسې کارونه طالبانو کړي چې مونږ ګټه ترې اخیستې. طالب په کونړ کې، په خوږیاڼو کې، په ننګرهار کې، په مزار کې، په نورو سیمو کې د داعش په خلاف جنګېدلی، ګټه یې جمهوریت ته تللی، ځکه داعش چې و دا د جمهوریت مخالف و، دښمن و، د طالب نه یې سخت دښمن و، ډېر وحشي دښمن و، خو طالب په خلاف جنګېده. شرافت صاحب ما خبرې نه دي خلاصې، د ما لیکلي خبرې دي، ما ویل چې ټولې به خلاصوم چې مهرباني یو دقیقه نور وخت هم طالب د داعش په خلاف جنګېده، ګټه یې جمهوریت ته تله. ته یو طالب بل طالب ته نشي ویلی، ته طالب ځکه شو دا کوم کار چې تا وکړه د داعش په خلاف وجنګېدې، د دې ګټه خو جمهوریت ته لاړه، هغه به وایي جمهوریت ته به یې ګټې تللي خو د زما هم دښمن و. ځینې وخت دښمن مشترک دښمن وګرځېږي، ته بیا راځي د هغه په خلاف اکشن اخلي، ته بیا د دې مسؤل چې ته دغه مشترکې بلا چې هغه بلا په تا را روان ده، ممکن په بل هم را روانوي، ته به یې مخه نیسې. ګټه چې بل چاته رسېږي، ډېر کارونه امریکا کوي، چین ته یې ګټه رسېږي، خو دا معنا نه لري چې چین د امریکا مخالف نه دی. زموږ د ډېرو کارونو ممکن موږ په یو سیاسي وضعیت کې چې رامنځته کوو یو تګلاره خپلوو په یو فیصد لس، دا اوس به نړیوالې ټولنې چې افغانستان ته کومې بشري مرستې ولېږلې، د دې تاسې پوهېږئ چې په افغانستان کې 10% تر 1 لک پورې چې د چا معاش 10% مالیه اخلي، تر هغې چې پورته کېږي 0.5% مالیه اخلي. د هر د ملګرو ملتونو د سازمان د کارمند د انجوګانو د غړي مالیه طالبانو ته تللې، د طالبانو صفونه پرې قوي شوي. خو آیا دا منطقي ده چې موږ ووایو چې نړیوالې ټولنې دغه بشري مرستې دې ځکه ودرېږي چې ګټه یې طالبانو ته ځي 0%، طالبان پرې قوي کېږي، طالبان پرې مشروعیت اخلي؟ موږ خو دا کار نه کوو، ځکه لویه ګټه یې چې د ملت ته رسېږي، 80% ګټه یې ملت ته رسېږي. موږ د پاکستان په مخالفت کې، د تیري په مخالفت کې خلک راټولوو، دلته 90% ګټه ملت کوي. زه کوم که په دې کې 10 او 15% چې په ډېرو زمانو کې په ډېرو ځایونو کې دا کار کېږي، که دته رسېږي، دا زما انتخاب، زما اختیار ور باندې نه دی، دا د دغه اکشن د دغه تګلارې یو ساید افیکټ دی چې کېږي، او هغه ډېر کم دی نسبتا هغه ګټې ته چې زه دې ملک ته راوړم. ته څه چل کوې؟ ته یو لویه ملي مصلحت، یو ملي لویه ګټه چې هغه د پاکستان د تیري مخالفت دی، د ملت د پاکستان په خلاف د احساساتو منسجمول دي، هغه د دې په خاطر خپتوي چې ګویا ویرېږي چې ګټه طالب ته ونه رسېږي، چې دا 10% 15% ګواښ او ساید افیکټ دی. د 90% مصلحت د دې دپاره لغوه کوي. او موږ چې کوم کار کوو هغه موږ وایو چې دا کار باندې بریالي شو. د اکتوبر د میاشتې نه مخکې د کابل په تلویزیون کې د پاکستان په خلاف چا خبره نشو کولی، خلک زندانونو ته پکې تلل، هغه د تللي هم دي، چا خبر نشو کولی، د چا د په خلاف لاریون نشو کولی، چا د په خلاف لیکل نشو کولی. نن په کابل کې د هر دوم ځوان په پروفایل زما عکس لګېدلی، ما څه کړي؟ ما د پاکستان مخالفت کړی، د پاکستان په مخالفت کې مې دا کار کړی، که مې نه ده کړی. د کابل هر دوهم تلویزیون باس نن د پاکستان په مخالفت کې روان دی. هغه څه چې د نن نه 1 کال 6 میاشتې مخکې امکان نه درلوده، په کابل کې نن د پاکستان په خلاف مظاهرې کېږي. ملت خو دروغ نه وایي، د ملت احساسات خو به دروغجن نه وي. صحیح ده. نن د کابل تلویزیونونه په دغه اونۍ کې یوازې د کابل 15-16 تلویزیونونو ما سره رابطه کړې چې بحث ته راغلی چې ممکن د وخت د تغییر له امله چې دلته شپه هلته ورځې زه نه یم حاضر شوی، ممکن حاضر هم شم. وجه څه ده چې نن زه خو د پاکستان ضد سړی یم، د پاکستان د تګلارو باندې انتقاد کوم. څنګه د کابل تلویزیون ما ته اماده کېږي او ما ته د باس اجازه راکوي، زه هلته باس کولی سم. پرون مې دا کار نه شو کولی، 15 کاله را باندې بندیز و. تاثیرات د دغه طریقې چې مونږ په دغه ملت سره د خلکو د پاکستان په مخالفت کې مو راپورته کړی، منسجم کړی، د دې احساساتو همدرد صاحب ګټه د مملکت ته خلکو ته رسېدلې. ستا خبره نه ردوم چې د دې ګټه طالب ته په ځینو ځایونو کې رسېدلې، خو زما باور دا دی چې هغه ګټه چې ته وایې چې طالب ته رسېدلې،
دا 10%، 15%، 5%، 20%، 10% ده. په بدل کې ما افغانستان ته 80% ګټه راولي، هغه د پاکستان د تیری، د پاکستان د لوی ظلم چې دی د دې په خلاف د ملت د احساسات دي چې هغه خپ شوي وو، فلج شوي وو، خاموشه شوي وو، د خلکو په ستوني یو خپسه ناسته وه، یو نوی روح مو هغه څه ته ورکړی. ډیره مننه ډاکټر صاحب. نو بیرته بنا راګرځو. بله خبره دا ده چې تاسې وایي چې په بحثونو کې چا وکړه چې د دې نه تعادل مراتبوي او موږ منفي کوئ. همدرد صاحب موږ هیڅ ځای کې تا نه نفي کوو، په هیڅ بحث کې چې ته د طالب د افغانستان د خلکو د وګړو د ملي مشروعیت هغه خبرې چې تا وختي یادې کړې، په هغه هیڅ ځای کې ما تاسو ته تقابل نه دی کړی، په هیڅ ځای کې نه درته راپورته شوي چې ته غلط وایې. په یوه ځای کې اختلاف دی. موږ دغه وایو چې د پاکستان د تیري په مقابل کې موقت وخت دپاره چې دغه غم روان دی، د جیټ الوتکې چې دا بمبارونه کوي دا روان دي، په دغه وخت کې راځه دې بحث ته لومړیتوب ورکړه، خپل بحث دې مه پرېږده. ستا بحث ته د راتلونکي یکشنبې دپاره زه حاضرېږم، خو په دې یکشنبه چې په کابل په ښار جیټ الوتکې ګرځي، نن ما سره دغه بحث وکړه. او دا ګزارش باید په ملګرو کې چې خلک هغه بحث یو څه ایجادوي، دا باید ملګري د یو بل سره دا هغه وکړي. ممکن موږ په دغه یو، خو موږ ستا نه دا هیله کړې ده چې وروره لومړیتوب نن دې ته ورکړه. ته په سباني بحث کې چې تا د طالب په خلاف کوو، زه نه وم در سره حاضر، زه رانغلم، ما در سره برخه وانخیسته، بیا زه مسؤل مکلف. بله خبره دې وخت وکړه چې سبا به د پاکستان په خلاف لاریون وکړو. ګوره ما تا په تیر لاریون کې یو ځای ګډونوالو د پاکستان ضد د وایټ هاوس مخې ته مو مظاهره وکړه، ما ورته په هماغه بحث کې چې تا وینا کوله او موږ تاسې په هغه کې ګډون وکړو، عکسونه لرم چې ما ورته د هماغه مظاهرې ګډونوالو او سبا ته بیا جوړ که سبا که زه حاضر نه وم د دغه بحثونو د دومره خلک چې ناست دي د واشنګټن کې د پاکستان د سفارت که د مظاهرې برخه چې تی راځي هلته تاسې جوړوئ، زه برخوال نه وای، بیا زه قصوروار او بیا ما ته ووایه چې یاره ته هغه یې تا غلطه وکړه. نو هره مظاهره کې زه د شرافت صاحب شاهد دی، هره مظاهره چې په ډي سي کې شوې زه برخه ګرځېدلی یم، او بله هره مظاهره چې کېږي هغه ته به زه خپل وخت ورکوم، هغه کې به زه ولاړ یم. یعنې دا سمه خبره نه ده چې تاسې فکر کوئ چې زه د مظاهرو ته یا نه یم راغلی یا مې ځان پټ کړی یا نه راځم، بلکې زه دوامداره ګډونوال پاتې شوی. بالکل کور مو ودان